د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، فرمای وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل وفرمایل چې سورة الدخان د جمعې په شپې باندې ولوستلو غفر له د انسان ته بخښنه او مغفرت وشي. لیکن بل حدیث مبارک هم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، فرمای وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل من قرأ حامیم الدخان فی لیلة اصبح یستغفر چا چې هر یو شپه کې سورة الدخان ولوستلو نو دی په داسې وخت کې سبا کوي چې د دې انسان دپاره 80,000 ملایک د مغفرت سوالونه کوي، یا الله دا کس وبخې او یا الله دې کس ته بخښنه او مغفرت وکړي. چا دپاره چې د معصوم مخلوق ملایک د مغفرت سوالونو کې نورونو الله جل شانه دغه بخښنه کوي. نو د سورة الدخان د جمعې شپې باندې خامخا لولئ او هره شپې خامخا لولئ. سورة الدخان په 15مه سپاره کې چې څنګه 14مه رکوع ختمه شي ډایرکټ دا شروع کیږي.